د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې او همداشان د افغانستان هر وګړي لپاره د شرم خبر. الله دې وکړي چې دا خبر په دروغ شي، که چیرته په رښتیا شو نو د افغانستان پوزه پرې وښیم. آفتاب عالم باندې یوې جینۍ عریضه کړې چې په زور یې رانه خوله اخیستې. دا چې افغانستان په نړیوال جام کې تر اوسه په 0 کې ضرب دی، ټولو لوبې بایللې دي. له دې شرم د پاسه یو بل شرم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کلیم زدران په تازه خبر کې چې تېره ورځ افغان لوبغاړو د چکر پر مهال یوې جینۍ د سړک په سر روانه وه، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو سره یې د مینې په خاطر وغوښتل له لوبغاړو سره څو عکسونه واخلي. خو افغان لوبغاړو له جملې آفتاب عالم چې یو څنګ ته کړې وه او خوله یې ترې ښکل کړې وه، او اوس جینۍ عریضه پرې کړې چې له ما یې په زوره خوله اخیستې. تر اوسه خبره د افغانستان کرکټ بورډ نه ده تایید کړې او خبره تر اوسه پورې رسنیزه شوې هم نه ده. ورته منتظر به شو چې څه کېږي. څه موده مخکې ریاض الله په دغه خبره د 2 کلن بندي سره مخامخ شوی و. اوس ګورو چې آفتاب عالم سره څه کېږي.